بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو کوربه نثار الله صابر، یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. تاسو ګورئ برنامه ستاسو د مسایلو حل. ستاسو ورځنۍ پوښتنې زموږ په دغه برنامه کې ځوابیږي. که چېرته تاسو دا غواړئ زموږ په دغه برنامه کې خپل مسایل شریک کړئ، نو زموږ د فیسبوک و صفحې ته به ولاړ سئ. هلته به د دغې برنامې په کومنټ کې خپله مسله په مختصر ډول باندې ولیکئ، او یا هم د واتساپ له لارې له موږ سره په لاندې شمیره باندې اړیکه ونیسئ. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، ستاسو وخت نه نیسو، راځو خپلې برنامې ته. له موږ سره نن ورځ په سټوډیو کې موجود کس مولوي محمد قاسم صاحب. مولوي محمد قاسم صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایي. مننه قاري صاحب. په اول قدم کې ستاسو څخه، په دوهم قدم کې له ټولو کتونکو څخه یو جهان مننه چې موږ مو برنامې ته دعوت کړو. خیر یوسئ، آباد یوسئ. مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. د نورو برنامو په څېر یو وار بیا له موږ سره نننی میلمه چې فعلا وجود لري، مولوي محمد قاسم صاحب. تاسو ته به په مختصر انداز باندې د نن ورځې مسایل جواب کړي. نو مولوي محمد قاسم صاحب، اولنۍ پوښتنه له محمد صادق له میدان وردګ ولایت څخه دا پوښتنه کوي: دوکاندار ته اخیستل سوی شی واپس کول د شریعت له نظره څنګه دي؟ که دا ګرانو کتونکو ته واضحه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه عموما دا یو عمومي مشکل ده په مابین د تجارانو او اخیستونکو کې، یا په مابین د دکاندارانو او اخیستونکو کې، چې کله یو کس یو شی واخلي بیا یې بیرته دکاندار ته ورکوي یا تجار ته ورکوي، نو په دې صورت کې هغه تجار یا دکاندار دا شی بیرته نه ځینې قبلوي. د دوی په مابینځ کې یو شخړه جوړه سي. نو د دې د شریعت له نظره حیثیت دا ده چې په شریعت کې دې ته به اقاله وایي. دا شی بیرته ورکول دا اقاله بولي. په دوه صورتو کې اخیستونکی بیرته حق لري چې دا شی بیرته واپس کړي، که څه هم د دکاندار یا تجار خوښه نه وي. هغه یو دا صورت ته چې کله اخیستونکی شی اخیستی وي خو هغه عیبجن وي، خراب شی ورکړی وي. په دې صورت کې که دکاندار یا تجار بیرته راضي هم نه وي، خو د اخیستونکی حق لري چې دا شی بیرته ورکړي او ورباندې قبول یې کړي. دویم صورت دا ده چې د اخیستلو په وخت کې دوی دا اختیار سره واخلي او اخیستونکی ورته ووایي که چیرې زما دا شی خوښ نه سو، سبا یا بله ورځ یې بیرته زه تا ته راوړم. په دې صورت کې دغه اخیستونکی بې له دې چې په هغه کې یو خرابتیا راولي، دا شی بیرته واپس کولی شي. نور له دې دوو صورتو ما سیوا هېڅکله اخیستونکی دا حق نه لري چې دا شی بیرته دکاندار باندې په زور ومني. ها، که چیرې په ورین تندې باندې دکاندار یا تجار دا شی بیرته ځینې قبلوي، خو په دې شرط چې هغومره روپۍ به ورکوي، په پیسو کې به هېڅ نقص او کمی نه راولي. که په ورین تندې دا شی ځینې قبلوي حق لري، نور اخیستونکی دا حق نه لري چې په دکاندار یا تجار باندې دا شی بیرته قبول کړي. مننه، ژوندی اوسئ. هیله ده چې صادق ورور به دغه ځواب په ښه انداز باندې خپل کړی وي. نو راځو د یو بل ورور پوښتنې ته. حبیب الله له لوګر ولایت څخه دا پوښتنه کوي چې دوکانداران وایي 10 روپۍ مې ګټه ده، نورې مه رابکه. آیا په دغه خبره د دوکاندار ګټې ته تاوان رسیږي او که نه؟ که دا راته واضحه کړې وګرانو. ډېره ښه پوښتنه ده. د شریعت له نظره دې بیعې ته بیع مرابحه وایي. که چیرې دا دکاندار په دې خپله خبره کې رښتینی وي، یعنې ده له بازاره چې په کوم قیمت دا شی راوړی ده او بیا دی خرڅوي 10 روپۍ پر ګټې، نو دا ګټه ده ته حلاله ده، څه تاوان نه کوي. او البته که چیرې دی په دې خبره کې رښتینی نه وي، یعنې ګټه ډېره کوي یا کمه کوي، خو دی دا خبر کوي چې 10 روپۍ مې دي، نورې مه رابخه، د ده ګټې ته تاوان رسېږي، دا له حلالتوبه دا ګټه وځي. هیله ده چې حبیب الله ورور به د خپلې پوښتنې ځواب په سمه توګه اخیستی وي. راځو د یو بل ورور پوښتنې ته. محبوب الله له لغمان ولایت څخه دا پوښتنه کوي چې د جنازې طریقه که مختصرا راته بیان کړي. د جنازې لمونځ یو داسې لمونځ ده چې دا رکوع او سجده نه لري. دا 2 ارکان او 3 واجبات لري، چې رکنونه یې دا دي چې یوه قیامه ده او بل 4 تکبیرات دي. له اول تکبیر وروسته به ثنا وایي، د جنازې کوم مخصوص ثنا چې ده. که د یو ورور د ثنا یاد نه وي، نو هغه د لمانځه ثنا ویلی سي. له 2 تکبیره وروسته به درود شریف وایي، دا هم یو مخصوص درود شریف ده د جنازې. که د چا دغه درود شریف یاد نه وي هغه مخصوص، نو بیا د دی درود ابراهیمي ووایي. او له 3 تکبیره وروسته دی به د مړي دعا وایي.
که هغه نارینه وي یا ښځینه وي یا کوچنی وي هغه کوچنی هلک وي یا کوچنۍ نجلۍ وي خپلې مخصوصې دعاګانې چې دي او له څلورم تکبیره وروسته به بیا سلام ګرځوي. نو دا مختصره طریقه ده. جزاک الله خیره. هیله ده چې زموږ دغه ورور به هم د خپلې پوښتنې ځواب په ښه ډول سره اخیستی وي. څلورمه پوښتنه زین الله له کاپیسا ولایت څخه دا پوښتنه کوي، وایي که چېرته یو کس چې له امام څخه یو یا دوه رکاته وروسته راغلی وي او له امام سره یو ځای سلام وګرځوي، اوس دغه کس څه باید وکړي؟ آیا سجده سهو ورباندې شته او که یا؟ که دا وګرانو کتونکو ته هغه کس چې له امام څخه یو رکات یا دوه رکاته وروسته راغلی وي بیا دی له امام سره یو ځای سلام وګرځوي، نو که چیرې د ده دا سلام ګرځول تر امام مخکې وي نو او سهون وي په هیره سره وي پر ده سجده سهوه نشته، ځکه دی تر اوسه لا مقتدي بلل کېږي او پر مقتدي باندې سجده سهوه د ده په غلطۍ سره نه وي. او که چیرې له امام څخه وروسته سلام ګرځوي او دا سجده سهون وي یعنې په خطا سره وي، په دې صورت کې بیا پر ده سجده سهوه شته. البته که دی سلام ګرځوي او دا سلام قصدن ګرځوي، دی دا ګمان کوي چې پر ما سلام هم شته، زه باید له امام سره سلام وګرځوم، حال داسې پر دی یو یا دوه رکاته باندې پور پاتې ده او هغه بقایه ده، نو په دې صورت کې د ده لمونځ فاسدېږي. مننه، خوشحاله اوسئ. دا وه د نن ورځې برنامه او د نن ورځې میلمه چې ګرانو کتونکو ته یې په مختصر شکل باندې خپلې مسایلې واضح کړې. الله تعالی دې د ده په علم عمر کې برکت واچوي. محترمو کتونکو، که یو وار بیا په تکرار سره دا خبر کوو لکه مخکې چې مې یادونه وکوله، که چېرته تاسو دا غواړئ چې خپل مسایل له موږ سره په دغه برنامه کې شریک کړئ، نو زموږ د فیسبوک و صفحې ته به ولاړ شئ. هلته به د دغې برنامې په کومنټ کې خپله مسله په مختصر شکل باندې ولیکئ او یا هم د واتساپ له لارې به له موږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. تر بیا ښې چارې ښه وختونه، د خدای په امان. تر بیا پورې ښې چارې ښه وختونه، د خدای په امان.